امریکا او اسلامي امارت ترمنځ د بندیانو تبادله. وال سټریټ ژورنال وایي سپینه ماڼۍ طالبانو سره د بندي امریکایي وګړو د خوشي کېدو په اړه خبرې کوي. د امریکا د ولسمشر جو بایډن اداره په افغانستان کې د طالبانو سره د دې ډلې د حد اقل یو بندي په بدل کې د امریکایي زندانیانو د خوشي کېدو په اړه د خبرو په حال کې ده. دا خبره د وال سټریټ ژورنال امریکایي ورځپاڼې په یو راپور کې کړې. دا راپور چې د سه شنبې په ورځ د جدي په 18مه نیټه خپور شوی پکې ویل شوي هغه بندي چې دا ډله یې خوشي کېدل غواړي د القاعده شبکې د پخواني مشر اسامه بن لادن سره ارتباط درلود. وال سټریټ ژورنال د راپور په بنسټ د دواړو لورو ترمنځ دا خبرې د جولای له میاشتې راهیسې دوام درلود. ورځپاڼې دا راپور د هغو سرچینو په حواله ورکړی چې تېره میاشت د امریکا د استازو د مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې سره د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د سلاکار جیک سالیوان د پټې غونډې په اړه معلومات درلودل. د ریټرز خبري اژانس د وال سټریټ ژورنال د دې راپور په اړه ویلي دي چې په دې اړه په سپینه ماڼۍ او د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې امریکایي چارواکو او د طالبانو د حکومت سرچینو د دوی پوښتنو ته ځواب نه دی ورکړی. د ولسمشر جو بایډن اداره هڅه کوي چې درې امریکایي وګړي رایان کوربت، جورج ګلزمن او محمود شاه حبیبي چې په 2022 میلادي کال کې نیول شوي د محمد رحیم الافغاني په بدل کې راخوشي کړي. کوربت او حبیبي د 2022 میلادي کال په اګست کې چې د طالبانو د بیا ځله واکمنۍ کال پوره شوی و په جلا جلا بڼه د طالبانو لخوا نیول شوي و. ګلزمن بیا د یو سیلاني په توګه افغانستان ته تللی و چې په 2022 میلادي کال کې ونیول شو. محمد رحیم الافغاني بیا هغه افغان وګړی دی چې د القاعده شبکې مهم غړی بلل شوی و.